لکه څنګه چې دغسې په سوشل میډیا کې ټولو افغانانو اتفاق کړی، اتحاد یې کړی دی او خپل باریا هره ورځ مانځي او په خوشحالۍ نمانځي که نه. نو دا لړۍ مه دروئ، دا همداسې روانه وساتئ. او هغه ملګري، هغه دوستان چې په ټیک ټاک کې دي، فیسبوک کې دي، یوټیوب کې دي، په هر ځای کې چې دي، چې دوی د افغانستان لپاره د افغانستان د کرکټ خبرونه نشروي، خلکو سره شریکوي. قسمت نور کار نه کوي، چې اوسه پورې قسمت کار ونه کړو، نور به قسمت کار نه کوي. دوی لپاره تاسې کومنټونه هم وکړئ، لایکونه هم ورکړئ، د هغوی له قصده یې وکړئ، ځکه ستاسو په یو لایک باندې د دوی ویډیو وایرل کېږي. کله چې وایرل کېږي دا ټول دنیا ته ځي، هند ته ځي، پاکستان ته. مهمه خبره ده چې پاکستانیانو ته ورسېږي، موږ دپاره نور هېڅوک مهم نه دي، موږ دپاره مهمه همدا ده چې دوی ته ورسېږي. او له دې سره به نو افغانستان ته چانس اساسته برابرېږي چې له خیره سیمې فاینال ته لاړ شي. هغه د ملګرو خبره موږ خو هسې وګټه، موږ فاینال ګټلی ده او د ورلډ کپ فاینل مو ګټلی، نړیوال جام فاینل مو ګټلی ده. هغه لپاره نور موږ اندېښنه نه کوو، که پاتې لوبې ګټې وکړو بایلي که نه، لوبغاړو ته به وایي چې ډاډه لوبه وکړئ که نه. خو مهمه خبره همدا ده چې ټولو ځوانانو اتفاق او اتحاد وښود او اوس هم په اتفاق او اتحاد دي. هغه ټول ملګري سپورټ کوي، چې په سوشل میډیا کې دي، هغه که فیسبوک کې دي، که یوټیوب کې دي سي یا ټیک ټاک کې دي سي، د افغانستان د بریا لپاره ویډیوګانې جوړوي، ټویټونه ورسره وکوي، نه حق ورته لایک ورکوي، کومنټونه ورته وکوي، ریسپیکټ ورته وکوي، څه رقم مو چې خوښه یې هغسې وکوي. دا هغه څه دي دا چې په هغوی باندې ډېر تاثیر کوي. تاسو پوهېږئ چې په پاکستان کې همدا مهال زموږ افغانان په دومره بد وضعیت کې دي چې اصلا پوښتنه یې مه کوه، والله که هغه د لیدلي داسې حالت کې دي. نو په همدې خاطر باندې تاسو ډېر کوشش وکړئ. په دې فیسبوک کې که تاسو ټیک ټاک کې تاسو لیدلی مجیب نو شوخ هلک په نامه باندې فیسبوک ده، فوق العاده ټول ګلخانان په منډه کړي دي، هېڅوک یې نه دي پرېښي، فوق العاده ناز دي، ګلخانان دیم کې دي، ګلخان دیم کې دي. خو ارمان دا ده چې زما لایف ما ډېر کم وخت لایف، یو هفته مخکې مې لایف وکړ، که نه هغه نه مخکې مې 3-4 میاشتې لایف نه و کړی، چې زما لایف لږ ډېر تللی. ما به د ګلخانانو مالګه درته برابره کړې وه، سابه به مې ورته په مالګه کړي ول که نه. ځکه دوی تاسو باور وکئ، هغه خبریالان هغه رسنوال چې دوی پوهنتون ویلی، د ژورنالیزم اصول پیژني، اصول یې ورته لوستي، د ژورنالیزم اخلاق لوستي، په خدای چې ټولې طرف پښو لاندې کړل او په ډېرې سپین سترګۍ باندې داسې ریپورټونه یې جوړ کړي، داسې برنامې جوړې کړي دي چې اصلا د ژورنالیزم له اصولو سره برابرې نه دي. اصلا د ژورنالیزم اخلاق نه ایجابوي چې دغسې یو خبریال دی د ټلویزیون پر پرده باندې دغسې خبرې وکړي، یو خبریال دی د راډیو له لارې داسې خبرې وکړي، یو خبریال دی د اخبار له لارې دغسې خبرې وکړي. دوی دومره وفاداره دي خپل ملک ته چې ټول اصول د ژورنالیزم، ټول اخلاق د ژورنالیزم دا ټولې تر پښو لاندې کړل او دوی دغسې خبرې وکړلې. خصوصا د هغه ګډه د عرفان پټان ګډه دوی باندې دومره و، بلکې چې مه کوه پوښتنه. دوی ویلي چې عرفان پټان سره ګډه یې په دې خاطر نه راکړې چې افغانستان وبایلله، دوی ګډه په دې خاطر وکړله چې د پاکستان په ماتې باندې خوشحاله و که نه، یعنې ګډه یې په دې خاطر نه وکړه چې افغانستان وګټه، بلکې په دې خاطر یې وکړه چې پاکستان وبایله که نه. دا خبره نه وه اصلا. عرفان پټان په دې خاطر ګډه کړې چې هغه پوهېږي چې زه پټان یم، زما پلار نیکه پټانان ول، دوی افغانان ول، موږ اصلي افغانان یو. که په هر ځای کې یو، د هر ځای نشنلیټي ولرو، هر ځای کې ژوند وکړو، خو اما موږ پټان یو. که عرفان پټان د پاکستان په ماتې ګډه کولی، نو ولې هغه وخت ګډه ونه کړه کله چې هندوستان ترې وګټله؟ ولې یې ګډه ونه کړله؟ هلته خو هم پاکستان مات شوی و که نه. خو نه، سره دې چې هغه اوس خپل هېواد ده، دا موږ سره د هغوی خپله ملګرتیا، دوستي، پښتونولي پاللې ده. حیف دی هغه ګلخانانو ته یي، په مخ څپېړه به ګلخانانو ته چې ټولې 80 کالونه نه کېږي مګر خپل افغانیت نه منکر دي، خپل افغانیت تر پښو لاندې کوي هر څه. ښه نوي ملګري که څوک پاتې، ما نه حکیمي صاحب مخکې ما ولید چې راغی، خو نه پوهېږم چې سلام خو ما ونه لیده. خو خیر که سلام وایم چې هغه بېچاره مریض ده، خدای د روغ صحت ورکړي، زه ورته سلامونه کوم، احترامات په خیرونه. نو په دې خاطر باندې د تاسو فکر وکړئ چې ابراهیم ځدران چې کومه خبره کړې وه، د دوی رسنیو خپله ناکامي پرېښودله، خپله په یوه ځای چې دوی په دې خبرې کړې وه چې موږ ولې ناکام سو، ولې مو وبایلله، یا مثلا ولې هغه نقطې چې باید دوی ورته توجه کړه، په هغوی باندې دوی نقد کړی وی، خبرې کړې وی، بحثونه یې کړی وی، هغه ټول یې پرېښودل. دوی په ده باندې بحث شروع کړ چې ولې ابراهیم ځدران دغسې یو ډول خبره وکړه چې زه خپله دغه ډالۍ هغه افغانانو ته کوم چې څوک چې پاکستان نه راوړي. وروره ته خو د لږ د مغز نه کار واخله، لږ عقل نه کار واخله.
چې ته کوم قرن کې ژوند کوې که ته فکر کوې چې ته به خلک تیر باسې که د خلکو اذهان به تیر باسې دا څه وکړې. ابراهیم ځدران د خپل وطنوال غږ پورته کړی ده. ابراهیم ځدران په نړیوال سټیج باندې ستاسو حیثیت خلکو ته وښوده چې تاسې د خپل ملک د بقا لپاره ټول اصول، ټول قوانین، ټول قوانین چې نړیوال قوانین دي تاسو ټول تر پښو لاندې کړل. د مهاجرت قوانین دي ټول تاسو تر پښو لاندې کړل. یو میاشت ضرب الاجل مو ورته ټاکلی، کورونه مو ورته وران کړل، دوکانونه مو ورته وران کړل، هټۍ مو ورته ورانې کړلې، ماشومان مو بندیان کړل، لویان مو ورته بندیان کړل، سپین ږیرو باندې مو رحم ونه که، په ښځو باندې مو رحم ونه که. تاسې هم ځان ته خلک وایي، تاسې هم ځان ته پښتونولي وایي، پښتانه وایي. دا خو په پنجاب کې نه ده سوی، دا خو تاسو په پښتونخوا کې سوی ده که نه، بل طرف ته خو نه ده سوی که نه. زرغون لالا سلام په خیر راغلی. که پوه سوې نو ابراهیم ځدران که میچ یې ګټلی دومره خوشحالۍ منځ کې خپل هېوادوال نه دي هیر کړي. دا د هر لوبغاړي په یاد دي. انګلستان نه مو میچ وګټه، زلزله ځپلو ته مجیب ځدران ډالۍ کړه. دلته دا د حق وه او باید چې داسې یې کړی وای. زه خو هم چې له دې باید ترخې خبرې کړې وای چې ستاسو اصلي حیثیت یې دنیاوال ته ښکاره کړی. قسم دنیاوال په دې پوهېږي. وعلیکم السلام. قسم دنیاوال په دې پوهېږي چې تاسو څوک هستئ، تاسو ولې جوړ سوي هستئ، د څه لپاره او تر کومه به دوام کوئ. په دې باندې ټوله دنیا ښه پوهېږي. خو داسې افغانان د خپلو افغانانو پوښتنه کوي، د هغوی غږ جګوي، د هغوی غږ دنیاوالو ته رسوي. دا لویه خبره ده. صحیح ده د پاکستان میډیا به تا سنسور کړي یي، اما ته سوشل میډیا نسې سنسورولی، اما ته د هیڅ افغان خوله نسې بندولی. تاسو فکر وکړئ چې لوبغاړو څومره خوشحالي کړې. تاسو د راشد چغې په یاد دي، څه رقم چغې وکړي د خپلې لوبډلې لپاره. ما په ژوند کې راشد دومره خوشحاله نه ولیدلی. ما په ژوند کې راشد دومره په خوښیو، ډانسونو، په دومره چغو هیټریک یې کړی، دومره خوشحالي نه ده کړې. په نړیوالو میدانونو کې هیټریک کړی، مګر ما راشد دومره خوشحاله نه ولیدلی. تر ټولو چې ټول لوبغاړي خوشحاله وو، خو راشد چې کومې چغې وهلي، کومې نڅاګانې کړي، څومره یې ځان ستړی کړی، په ده باندې یو خدای پوهېږي او هغه خلکو چې هلته نږدې نه هغوی پوهېږي. دغسې هر لوبغاړي تر سبا پورې دوی خوبونه نه دي کړي. تاسو خو واورېدل د عصمت شاهدي مرکه به مو اورېدلې وي چې هغه دا خبره وکړله چې مونږ تر سهار پورې ټول لوبغاړي وي، خو د خوشحالۍ نه بس کې دوی ګډېدل، میدان کې دوی ګډېدل، بیرون حد اقل تاسې فکر وکړئ چې زموږ لوبغاړو کې دومره اخلاق ول، زموږ لوبغاړو کې چې کله یې میچ وګټه فقط یو اکشن یې د چغې وکړ او بس خلاص. عصمت شاهدي راغی خپل ملګري ته، رحمت شاه ته یې غېږه ورکړه او رحمت شاه پاس کتل. دا زموږ اخلاق وو. موږ اخلاق هسې نه وو چې منډې ووهو میدان کې لکه اوس ځینې وخت نو د انسان بیخي بې کنټروله کېږي چې ځینې الفاظ داسې ووایي چې دوی ته هغه خپل حیثیت وښیي. موږ د خدای سم نه دي یادوي، ګلابزونه مو په ځمکه ویشتل، هیلمټ مو په ځمکه ویشته، چغې مو کړلې، څه به م خوله کې ویلي، څه به م ویلي، څه به م نه ویلي، هغه خدای پاک پوهېږي. او وایي چې څه رقم وایي ما هغه متل د یاده ووته چې یو ټک د آهنګر که نه 100 ټکه د زرګر او یو ټک د آهنګر. تاسو و میچه وګټل، خوشحالیانه موږ یو میچ درنه وګټه، خو داسې ماته هم درکړله چې تاریخ به یاد ساتي. تاسې به تر عمره پورې دا خفګانونه ځان سره وساتئ. په دې خاطر دې نه دا ثابتېږي، تاسو خپله میډیا دا خبرونه شیر کړي دي چې بابر اعظم تر سهاره پورې ژړل. همدغسې نور لوبغاړي. دا وړه خبره نه ده، تاسې چا مات کړي یې. ته هغه لوبډله چې تر پرونه تاسې دعوې کولې چې دا موږ روزلي دي، څه ګپ دی تاسې روزلي؟ راشد 2 ورځې پاکستان کې کرکټ نه دی کړی، 2 ورځې. مجیب 2 ورځې په پاکستان کې لوبه نه ده کړې، فاروقي 2 ورځې په پاکستان کې لوبه نه ده کړې، ابراهیم ځدران په 2 ورځې پاکستان کې لوبه نه ده کړې، رحمان الله ګربز 2 ورځې په پاکستان کې لوبه نه ده کړې، ریاض حسن په 2 ورځې پاکستان کې لوبه نه ده کړې، نوین الحق 2 ورځې پاکستان کې لوبه نه ده کړې. په دې باندې پوهېږئ. پخوا خو په نورو لوبغاړو هغه ځکه تیار نوي مهاجر راغلي ول، بانه مو همدغسې دوی پاکستان کې لوبې کړي، دوی پاکستان کې تربیه سوي، دا او هغه دا کیسې به هم کولې. اوس به چېرته وړئ دا خبرې؟ اوس خو ټول ځوانان راغلي لوبډلې کې، دوی باندې به څه کوئ؟ د دې ځواب به چېرته ورکوئ؟ او دا یاد وساتئ، افغانستان چې کله هم څوک مات کړي، کله هم څوک مات کړي، بیا هغوی ته سر نه ده جګ کړی او په اسانه به یې جګ هم نه کړي. انشاءالله افغانستان اوس پوه شوی چې باید څنګه لوبه وکړي. باقي لوبې موږ دپاره مهمې نه دي، د مینهوالو لپاره مهمې نه دي. موږ لپاره هم دا مهم و چې پاکستان مات کړو. زموږ هدف هم دا و چې پاکستان مات کړو. په ټولو دې موږ وبایلو، هېڅ پروا نه درلودله، خو موږ دا غوښتل چې تاسو باندې غم تیر سي او غم در باندې تیر کړه. زنده باد، زنده باد افغانستان.